هر یو حیوان چې هغه درنده وي. صحیح. درنده یعنی دغه چې د بل ځناور غوښه خوري. صحیح. ممکن دی دغه ځناور خود به خود کمزوری وي، ممکنه دی چې دغه ځناور په خپله کمزوری نه وي، ډېر طاقتور وي. صحیح. دواړه قسمونه حرام دي. صحیح. هر یو درنده حیوان چې هغه بل ځناور خوري هغه حرام دی. صحیح. دغه درنده حیوان فرق نه کوي چې هغه هغه لري کم خولې کې کم غاښونه دي، هغه سخت غاښونه وي او تیز غاښونه وي، هغه ذریعې سره یو ښکار کوي. صحیح. یا دغه چې هغه په لاسو کې چنګال په شانته سلري هغه ذریعې سره ښکار کوي. صحیح. دواړو شکلو کومه پنجه چې وي هغه چې کومه چې لکه شیر شي یا یو سپلنګ او پړانګ شو دا څیزونه. صحیح. فرق نه کوي. صحیح. که یو ځناور ډېر طاقتور وي د بل ښکار کوي، لکه زمری شولو، لکه پړانګ شولو. بالکل. او ډېر کې زمري او پړانګو کې ډېر زیات قسمونه دي. بالکل. دغه ټول حرام دي. صحیح. مختلف نمونه دي هغه. یا مثلا چې کوم لیوه ده، لیوه بالکل لیوان دي، هغه هم طاقتور دي، هغوی خوړل هم حرامه دي. صحیح. ځنه درنده حیوانات دي چې هغوی بل حیوان خوري، ورکوټي حیوانات خوري خو او کمزوري دي، لکه تورلی شوله. صحیح. روباه. بالکل. یا مثال په طور باندې چې کم ګیدړ دي. صحیح. ګیدړان راځي، مثلا تاسو کتلی دي چې مرغۍ خوري، مرغۍ خوري، چرګې خوري. زموږ علاقو ته چې تاسو کتلی دي چېرته راشي په یوه پټي ته راشي او ځي ته هلته چېرته چرګان وي هغه خوري، وزې هم خوري. بالکل. نو دغه روباه شوله، یا پکې تورلی چې ورته وایي روباه ورته وایي، یا ګیدړان شول، د دوی خوړله هم حرامه ده. حرامه ده. صحیح. او دین علاوه د خرگوش. صحیح. خرگوش غوښې خوړله هم حرامه ده. صحیح. اگر چې خرگوش په خپله درنده نه ده، صحیح، یعنی د بل حیوان غوښه نه خوري، صحیح، خو خرگوش چې سویه مونږ ورته وایو، خرگوش هم ورته وایو، خرگوش غوښې خوړله حرامه ده. اگر چې مذهب شیعه اثنا عشري نه علاوه نورو اسلامي مذاهبو کې د خرگوش خوړله حلاله ده. هغوی خوري. بالکل هغوی خوري. صحیح. خو زمونږ فقه کې، فقه جعفري کې د خرگوش غوښې خوړله جایزه نه ده. صحیح. همدې شان سره ځنه حیوانات دي چې هغه مسخ شوي دي، مسوخ دي. صحیح. د هغوی خوړله هم حرامه ده. مسوخ دي یعنی شادو شوله. د نورو امتو کې اسلام نه مخکې، بالکل اسلام نه پخوا کوم امتونه وو، هغوی کې به ځنو ګناهکارو انسانانو نه دغه حیوانات جوړ شول او 3 ورځو پورې به ژمدي وو او 3 ورځو وروسته به هغه مریدو، هلاکېدو. او اوس البته دغه کوم چې حیوانات موجود دي دا انسان نه تبدیل نه دي شوي. صحیح. خو حقیقت یې هغه دی چې پخوا به داسې وو. دوی کې لکه خنزیر دی. بالکل. د خنزیر خوړله حرامه ده. د خنزیر ذکر خو په قرآن کې دی. صحیح. او شادوګان کم دي. صحیح. شادو خوړله حرامه ده، او د پیل خوړله حرامه ده، او د یږې خوړله حرامه ده. صحیح. زه بیا هم دغه عرض کوم چې اوس داسې مختلفو ممالکو سره د مسلمانانو اړیکې زیاتې شوي دي چې د نورو ممالکو کې، نورو هیوادو کې دغه ځناور خلک خوري. صحیح. د مونږ مسلمانان یو چې دغه حیوانات نه خورو. صحیح. او بلکې زمونږ ذهن بالکل منی نه چې مثلا فرض وکړه سپی څنګه خوړی شي. صحیح.
زمونږ ذهن نه مني، مونږ تعجب کوو. خو دغه نومونه چې مونږ واخیستل غیر اسلامي ممالکو کې ځنه نور خلک دغه خوري، خو زمونږ فکر کې اسلام کې د دغو خوړلی چې مونږ نومونه واخیستل حلال نه دي.